आया गौतम बुद्ध چې کوم دی هغه یو نبی و. راځئ چې لږ ریسرچ وکړو. एक बात आपसे अर्ज कर दूं, गौतम बुद्ध के बारे में एक बहुत जय्यद आलिम मेरे नजदीक बर्रे सगीर पाक व हिंद के उलमा में जो इस सदी के उलमा हैं उनमें उनका बहुत ऊंचा मकाम है, मौलाना मलादिर असम जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में ये लिखा है कि मेरा ये गुमान है कि वो भी अल्लाह के नबी थे। गौतम बुद्ध به تاسو پیژنئ چې په انډیا کې ډیر زیات مقبول دی او دغه هندو کمیونټي والا خلک ورته خپل خدای وایي، عبادتونه ورته کوي او سجدې ورته کوي. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د پیدایش ترمنځ چې دی هغه 1913 یا 40 کاله فرق دی. په نیپال کې پیدا شوی او الته د یو راجا زوی و. کپل وستو یو علاقه و، دغه علاقې چې کوم مشر هغه د گوتم بودھ پلار. نو یو ورځ گوتم بودھ ولاړو، نو هغه یو انسان ته خیال شي چې کوم دومره مهنت کوي هر ورځ مهنت کوي او اخر کار هغه دومره مالدار شي چې زه تاسو ته د خبر کې ویل نشم. بیا گوتم بودھ دا ګوري چې هغه کس مالدار خوشو د خپل مهنت په وجه باندې، خو بیا په هغه ټیم کې هغه ته یو داسې بیماری ولګیده چې د کومې بیماری د وجې هغه انسان مړ شو. نو د دې واقعې نه بعد گوتم بودھ یو زده کړه وکړه، هغه دا وایي چې دا دنیا فانی ده، په دې دنیا کې هیڅ څه نشته، دا دنیا حقیقي دنیا نه ده. نو هغه د خپل د شهزاده ژوندۍ چې و د راجا ژوندۍ چې و دار سي پریخو او هغه د انډیا یو علاقې ته لاړو. نو په هغه علاقې کې یو ونه ودا گوتم بودھ داغي ونی لاندې کینی او خپل عبادت سٹارټ کی، یعنی غلې کینی. دا په تاریخ کې راځي دا واقعاګانی. دا غي نه بعد دی گوتم بودھ هر سپری خو خلکو ته د خو هدایت کولو، خلکو ته دا ویلو چې په خلکو باندې ظلم مکوئ، خپل مزدورانو سره نرمۍ سره پیش راځي، خپل غلامانو سره سختی مکوئ، زناورانو سره ظلم مکوئ، زناورانو سره سختی مکوئ. یعنی دومره تبلیغ د په دغه هندستان کې وکړو چې زه تاسو دغه باره کې ویل نشم. یعنی د دنه خلک دومره انسپایر شو چې غونډ هندستان، غونډ نیپال، غونډ بوتان، غونډ چاینا د په محبت کې گرفتار شو. یعنی د دې پوره ایشیا خلک د دنه متاثر وو، د دې خو کارون تاریان. اوس راځو دې طرف ته چې دا گوتم بودھ واقعي چې نبی ولې چې د پیدایش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه پیل شوی دی 1913 کاله فرق دی. نو دا نبی او کنه راځي چې اوس دا وګورو. یعنی په قرآن کې د آیت راځي چې موږ تاسو ته د ډیرو نبیانو باره کې وې او د ډیرو نبیانو باره کې موږ تاسو ته نه دی ویلي. یعنی دا مفهوم دی د دې آیت. تاسو ته پته ده 1,40,000 نبیان او پیغمبران تیر شوي دي کم او پیش. نو په قرآن کې د آیت دی چې موږ تاسو د ډیرو نبیانو باره کې وې او د ډیرو نبیانو باره کې موږ تاسو ته نه دی ویلي. همداسې دا چې د لږو نبیانو باره کې ذکر موږ ته ملاویږي په قرآن کې، خو دا هغې ټول 1,40,000 نبیانو پیغمبرانو ذکرونه موږ ته نه ملاویږي. او په قرآن کې دا بل آیت دا دی چې موږ د هر یو امت دپاره یو پیغمبر را لېږلی دی. دا په قرآن کې آیت دی، تاسو کتلی شئ، ما یې درته مفهوم بیان کړو. نو دا گوتم بودھ چې دی دا څنګه ثابتېږي چې دا نبی و یا پیغمبر و یا څوک؟ په قرآن کې د یو نبی ذکر راغلی دی چې د کوم نبی نوم چې دی هغه ذوالکفل دی. ذوالکفل یو آیت کې دا نوم راځي او هلته ویلی شوي دي چې دا یو نبی و ذوالکفل. نو د دې نوم د گوتم بودھ سره یو ډیر مضبوط تعلق دی. گوتم بودھ چې دغه پلار چې د کوم علاقې راجا او مشر و، دغه علاقې نوم کپل وستو، کاف اور په او لام. کپل وستو دغه علاقې مشر و د گوتم بودھ پلار. په عربی کې پا نشته، د پا په ځای کې چې تاسو فا واخلئ نو کفل راو، یعنی ذوالکفل د کفل والا. یعنی که تاسو سوچ وکړئ ډېر غټ محققینو د دې باره کې هم دا ویلي دي چې دا گوتم بودھ چې دی دا یو نبی یو پیغمبر و یا anyway یو نیک انسان. خو پخواني امتو کې دا خبره مشهوره وه چې کوم پیغمبر به راغو نو په هغه ټایم کې به د هغې پیغمبر نه خلک متاثره شو، خلکو به په ایمان راوړو. خو چې کله هغه پیغمبر وفات شو، مړ شو یا شهید شو، نو بیا به هماغې خلکو چې کوم په ایمان راوړی و هغې خلکو به د هغې پیغمبر یو بت جوړ کړو. نو کیدای شي چې دلته همدا واقعه راپېښه شوي چې کوم خلکو په دغې نبي باندې ایمان راوړی و، نو کیدای شي چې دا بت یې جوړ کړی. د غټو محققینو دا دعوه ده چې دا یو نبي کیدای شي. نو تاسو په دې اړه نظر څه دی؟ لازمي راسره خپله رایه په کمنټ کې شریکه کړئ. دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ. والسلام.